السلام علیکم د معیار کتونکو ستاسو ادبي ملګری داود شاه درد دی تاسو خبرونه ګورئ معیار خبرونه مونږ د زلنده ستوري مجیب زلمی صاحب سره دا کم چې د مردان په خاور باندې ژوند کوي یقینا چې قربت یې د امام منظر صاحب سره حاصل دی ډیر ښه شعر لیکي ښکلی کلام لیکي د زما ترڅنګ ناست دی د معیار خبرونې جوګه دی ما سره ملمه دی محترم مجیب زلمی صاحب ډیره مینه او احترامات ومنئ ډیره مهرباني ډیره مننه داود شاه درد صاحب تاسو موږ له دونه ټایم راکړو هغې لپاره مشکور یو غزل به ووایم بالکل دا غزل څه داسې دی چې د لوږې راغورځېږم رپېږم او خاندم واه د لوږې راغورځېږم رپېږم او خاندم په اور وجود کې تنده د کړېږم او خاندم ډېر ښکلی او ستا یاد مې په وجود باندې وینه دي اخته کړې هی ستا یاد مې په وجود باندې وینه دي اخته کړې خوږېږم تویېږم سوځېږم او خاندم او ژوند څه دی بس د خوبه پاڅېدل دی او مرګې دی او ژوند څه دی بس د خوبه پاڅېدل دی او مرګې دی یو ګیټ کې یم د واورې اوبه کېږم او خاندم دا شعر ووایه یار ډېره مهرباني څه شعر دی ژوند څه دی بس د خوبه پاڅېدل دی او مرګې دی یو ګیټ کې یم د واورې اوبه کېږم او خاندم پښتون یم بې وزرو شان مرغۍ یم نړۍ کې پښتون یم بې وزرو شان مرغۍ یم نړۍ کې غورځېږم بیا پاڅېږم بیا غورځېږم او خاندم یار اورو یار دا شعر بیا اورو ډېره مهرباني مننه د درد صاحب پښتون یم بې وزرو شان مرغۍ یم نړۍ کې غورځېږم بیا پاڅېږم بیا غورځېږم او خاندم نشه مې ستا د سترګو سر ته وخته جانانه نشه مې ستا د سترګو سر ته وخته جانانه کعبې نه چې طواف کوم ګډېږم او خاندم دا شعر بیا ووایه ډېره مهرباني نشه مې ستا د سترګو سر ته وخته جانانه کعبې نه چې طواف کوم ګډېږم او خاندم ملګرو ګستاخي نه ده بس حد د شرافت دی ملګرو ګستاخي نه ده بس حد د شرافت دی خو حد د شرافت دی ولاړ یم د چا مخې ته شرمېږم او خاندم ډېره مهرباني جي ملګرو ګستاخي نه ده بس حد د شرافت دی ولاړ یم د چا مخې ته شرمېږم او خاندم یوسف نه یم نو څوک یم زما صبر ته خو ګوره یوسف نه یم نو څوک یم زما صبر ته خو ګوره بازار ته دې راغلی یم خرڅېږم او خاندم ډېره مهرباني او رد کېږم به درد صاحب تاسو ته خاص دا کړی ډالۍ ده چې رد کېږم به لاچاره یم غریبه یم اسمان ته رد کېږم به لاچاره یم غریبه یم اسمان ته دعا یم د سپورو شونډو خېجم او خاندم مهرباني او زلمیه مات کنډول کې سړیوه یم ژوندون له زلمیه مات کنډول کې سړیوه یم ژوندون له کږه وږه رڼا کوم بلیږم او خاندم ډېره لا ده یار کږه وږه رڼا کوم بلیږم او خاندم منظر صاحب چې څنګه وویل که نه چې د 19 کالو دی او شاعري د 70 او د 80 کالو کې ډېره مهرباني ډېره واقعي چې واورېدې نو معیار کتونکو هم واورېدو تاسو به خبره وکئ کمنټ باکس کې تاسو ووایئ چې واقعي شاعري د کم حد ده او عمر یې څومره دی ګرانه نور هم درنه څه ډېره مهرباني دا غزل خاص تاسو ته ډالۍ کومه چې په یو کاته بیخي مې کړې رنځور په ژوندانه په یو کاته بیخي مې کړې رنځور په ژوندانه پوره که د قاتل حسن دستور په ژوندانه ډېر اعلی دی یار او ته وایې زه د رزق ذمهوار یم او بیا هم ته وایې زه د رزق ذمهوار یم خو بیا هم په غلا د ټوک روټۍ مې کړې مجبور په ژوندانه دا شعر اورو یار ډېره مهرباني ته وایې زه د رزق ذمهوار یم خو بیا هم په غلا د ټوک روټۍ مې کړې مجبور په ژوندانه د مرګ نه پس یقین مې نشي ستا شراب به اوس کم د مرګ نه پس یقین مې نشي ستا شراب به اوس کم نصیب مې کړي اوبه اوبه انګور په ژوندانه ډېره مهرباني مهرباني د مرګ نه پس یقین مې نشي ستا شراب به اوس کم نصیب مې کړي اوبه اوبه انګور په ژوندانه جنت د مرګ نه پس دی خو زما وطن ته راشه جنت د مرګ نه پس دی خو زما وطن ته راشه جنت به وخت ته ووینې ضرور په ژوندانه او د وخت ملا ته وایه چې اوس دار ورپسې راوړه
د وخت مولا ته وایه چې اوس دار ورپسې راوړه پوه شوی د کافر کافر منصور په ژوندانه او کشمیر د خدای په هغه جهان شین لکه واښه کړي او کشمیر د خدای په هغه جهان شین لکه واښه کړي غوپه او په سرو وینو کې تک سور په ژوندانه ډېره مهرباني ډېره مننه ډېره مننه دا شعر دومره نه دی خو بس تاسو هغه داسې دی چې کشمیر د خدای په هغه جهان شین لکه واښه کړي غوپه او په سرو وینو کې تک سور په ژوندانه او دا شعر چې دی نو تاسو ته ډالۍ دی چې احساس چې ټیټې سترګې په محشر کې راولي احساس چې ټیټې سترګې په محشر کې راولي خدای مونږ کې راولي شعور په ژوندانه او یار او کنه امین امین احساس چې ټیټې سترګې په محشر کې راولي خدای مونږ کې راولي شعور په ژوندانه او په پوزه د پیزوان سموي غوږو کې والي په پوزه د پیزوان سموي غوږو کې والي زلمی د کړو د خپل حسن مزدور په ژوندانه ډېره لا زلمی د کړو د خپل حسن مزدور په ژوندانه ډېره مننه ستاسو د داد ستاسو د مینې ډېره مننه او زما یو ملګری دی زما ډېر خوږ ملګری زما ورور دی حبیب نوم دی حبیب نور نو ما ډېر په مینه باندې اوري نو هغه ته دا غزل ډالۍ کومه چې بنګ شي نشه شي لیونی شي سم حیران شي سړی بنګ شي نشه شي لیونی شي سم حیران شي سړی د یو بې قدره چا د لاسه څومره روان شي سړی ډېره مهرباني او چې د قام سترګې شي والله چې باچا خان شي سړی چې د قام سترګې شي والله چې باچا خان شي سړی بس چې غلام د لوس لغړو شي اسمان شي سړی حقیقت دی او د مرګ نفس مې هم تاریخ کې زندگی کړې ده د مرګ نفس مې هم تاریخ کې زندگی کړې ده زما وطن کې چې بوډا شي سړی ځوان شي سړی ډېره مهرباني دا شعر د کومې پایې شعر دی ډېره مهرباني د مرګ نفس مې هم تاریخ کې زندگی کړې ده زما وطن کې چې بوډا شي سړی ځوان شي سړی څه د ادې څه د بابا څه د خپل قام غمونه څه د ادې څه د بابا څه د خپل قام غمونه که ډېر هم توان شي بس اخره کې بې توان شي سړی او ستا د احساس د نرمې غېږې په نشه ماحول کې ستا د احساس د نرمې غېږې په نشه ماحول کې د زړه د درد د احساساتو ترجمان شي سړی دا شعر ووایه ډېره مننه ډېره مهرباني ستا د احساس د نرمې غېږې په نشه ماحول کې د زړه د درد د احساساتو ترجمان شي سړی د زلفو باد کې د راځي د مینتوب رنګونه د زلفو باد کې د راځي د مینتوب رنګونه وږمه وږمه شي پکې زړه جانان جانان شي سړی او د پښتنو هسکې شملې ته سپک نظر ونه کړې د پښتنو هسکې شملې ته سپک نظر ونه کړې په سر چې کېږدي نه سړی و مجب خان شي سړی ډېره مهرباني ډېره مهرباني د پښتنو هسکې شملې ته سپک نظر ونه کړې په سر چې کېږدي نه سړی و مجب خان شي سړی او چې د تور سپین او خان غریب موازنه تیوزي چې د تور سپین او خان غریب موازنه تیوزي چې یوه چغه شي یو ځای شي ټول اذان شي سړی ډېره مهرباني او مقطع داسې ده چې کله زلمی شي د لیلا د زنې خال غوندې شي کله زلمی شي د لیلا د زنې خال غوندې شي کله لخکر کله سنگر کله میدان شي سړی ډېره لاره یار بنګ شي نشه شي لیونی شي سم حیران شي سړی د یو بې قدره چا د لاسه څومره روان شي سړی د یو بې قدره چا د لاسه څومره روان شي سړی ډېره مننه درد صاحب ډېره مننه موږ له وخت د راکولو او بس دا ستاسو مینه ده او ستاسو داد دی دا موږ مخکې په وړاندې بوځي دا ستاسو شعر ښکلی دی ډېره مننه ستاسو زړه ښکلی دی د معیار په شیشه باندې تاسو راغلی تاسو ته ما څه وویل زموږ هڅه دا ده چې معیاري شخصیتونه راولو غیر معیاري نه کوم چې ادب ته سنجیده نه وي هغه به په دې شیشه باندې نه راځي دا خبره تاسو واورئ خو نو منظر صاحب خبره چې زما شاګرد دی نو ما تاسو نه وی اورېدلی خو چې منظر صاحب ویل زما شاګرد دی او ما ستاسو شاعري واورېده دا به د معیار په پیج باندې په ټاپ باندې چلیږي دا پروګرام انشاءالله ډېره مننه ګرانه ستاسو غزلې هر څه د معیار کتونکو ته ورسېدل ګرانو کتونکو مجیب زلمی صاحب مو واورېده یقینا چې د حد شعرونه وایي لیکي
تر بلې خپرونې ورکوي کوربه داود شاه درد له اجازت په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ د الله په امان.